غزني کې د ځوانانو د صحت او پرمختګ موسسې لخوا د فوټبال درې ورځنی ټورنمنټ پای ته ورسید. د غزني بدني روزنې مسؤلین وایي دغه ټورنمنټ د YHDO موسسې په مالي مرسته پیل شوی و چې 6 ټیمونو د غزني مرکز او ولسوالیو پکې ګډون کړی و چې وروستۍ لوبه یې د دوو ټیمونو ستاره هیتاسن او سلطان غزنه ترمنځ ترسره شوه چې د سلطان غزنه ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. مسابقات و تورنمنت 6 جانبه که بین 6 تیم از مرکز و ولسوالی ها از طریق مؤسسه با کمک و همکاری مؤسسه صحی و حمایوی که در ولایت غزنی برگزار گردیده بود، امروز خوشبختانه که به فاینال رسیده که شما شاهد فاینالش هستین که تیم جوانان ستاره های تاسن و تیم سلطان غزنه با فاینال را یافتند که امروز فاینال را این دو تیم بین هم رقابت میکنند. په همدې حال کې د YHDO موسسې مسؤلین هم وایي چې دغه ټورنمنټ د ځوانانو لپاره د نشهیي توکو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ډیر موثر و. اینمی تورنمنت که مدت 3 روز میشه به راه انداختیم. خوشبختانه که یک پیام خود برای جوانای ما داشت و خیلی خوب دستاوردی داریم در اینجا. تقریبا زیاد جوانا اشتراک کرده، اما مسیجای ما که برای جوانا ترتیب شده خواندن و ازی حتما یک چیزی یاد گرفتن. ورته وخت کې لوبغاړي هم خوښ دي چې دغه ډول ټورنمنټ په لاره اچول شوی ترڅو ځوانان ورزش ته وهڅول شي. دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه د ځوانانو لپاره ډیر مؤثر تمامیدای شي. برگزاری رقم مسابقات بر جوانان و بازیکنان فوتبال دیگر ورزش‌ها بسیار مفید است و خواست ما از مؤسسه و دولت همی است که این رقم یگان تورنمنت و چیزها رو برگزار کنند تا مردم از مواد مخدر و مواد نشاور دور گردند. د اسلامي امارت په واکمنېدو او په ټول هیواد کې د امنیت په راتګ سره ډیری ځوانانو د ورزش لور ته مخه کړي. دوی له حکومت نه غواړي ترڅو د دوی لپاره د ورزش په برخه کې لا ډیر کار وکړي.